السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او معززو افغانانو هیله مند یم روغ او جوړ اوسئ. روغتیا او بریا مو غواړم. یوه لنډه ویډیو کومه، هغه دا چې ملګرو زه کابل ته راغلی یم، لویې جرګې کې مې برخه اخیستې، د سولې لویه جرګه چې ورته وایي، او انشاءالله کوشش کوم چې هغه خبرې دلته وکړم چې ستاسو د زړونو خبرې وي، د هر افغان خبرې وي، د هر افغان درد وي، د هر افغان د زړه خبرې وي. دلته چې څومره مشرانو سره ما کتلي او یا تر دې وروسته ورسره ګورم، ټولو ته مې په صداقت او په اخلاص او ښه په جرأت او په جدیت سره دا ویلي چې ولس ته ښه خدمت وکړي، ښه حکومت ولې وکړي، په ولس د رحم وکړي، او په ځانګړې توګه بهر مشت کوم افغانان دي په اروپا کې، په عربي هیوادونو کې، د دوی ستونزې او مشکلات په سفارتونو او په قونسلګریو کې کومې ستونزې لرو، کوم مشکلات لرو، دا ټول ما ویلي دي، او که دې نه وروسته چا سره ګورم هم ورته وایم. نو ملګرو انشاءالله کوشش کوم چې ښه په غیرت سره او په وجدانا ښه نمایندګي وکړم. تاسو مطمئن اوسئ، زه وطن سره، هیواد سره، ولس سره د عشق او مینې محبت په اساس باندې دلته راغلی یم. ملګرو انشاءالله چې ښه نمایندګي وکړم. السلام علیکم.